ویخته پلوځي ویخته یې کمزوري نو ما د طبت مغزونو کې ځنګلات کې ګرځېدلی یم او دوه نیمو کالو کې مې رخصته یاده کړې ده او تیل مې ځان سره د هغه روزې دي نو که د چا ویخته پلوځي یا په سر ګنجۍ نو هم دې راشي چې دا تیل پې ولومږم ویخته به پې راشي او دې تیلو سره ویخته مضبوطېږي څوک شته دې ناستو کسانو کې څوک شته یاره چې ما خو د دې ویښتو ډېر علاج وکړو ډېرې پیسې مې خرڅ کړې خو هېڅ پیدا مې ونه شوه نو ما وې که تاسو بالکل ویښته دې پرېوځي او جي اوس به نه پرېوځي ډېره ښه ده داسې به یې دله مضبوط کړم ای شاباس چې ټرکونه ورپورې راکاږه ای شاباس ویښته به دې مضبوطي شاګرده جی استاد تعتت لګزین تا پوه نه شوې ویم بوتل راله یا بوتل یاد چې خدای پاک خیر کړي څنګه ښه مجي والله دې ښایسته جانې خو په دا ویښتو دې دغه یم چې ویښته درنه پرېوځي ښه به درله مضبوط کړم ویښته تیل حاضر دي دا امسا مې ونیسه شاګرده ونیول استاد توتتنک دینتا دې کې مې ډېر مله د تبت پغدونو کې ګرځېدلی یم د یو بوټونه مې عیک اوښکې دي عیک او دې کې مې اچولې دي خدای پاک به دې ښه کړي شاګرده دا ونیسه بسم الله الرحمن الرحیم دا تیل داسې نه دي یادېږمه تو وا دې کې شلتالو الوچه دا دې لږ په نور هم واچو پې بس دا هغه تیل نه دي خدای پاک وګوره دې دغه ته ګورې بلکل به خدای پاک مضبوطۍ ده د ویښته داسې نه دي ده دا به په یوه دیګه داسې ښایسته کوي چې انشاءالله ټیک ټاک به وي مضبوط دي نو ښه کار کوي بلکل ټرکونه ورپورې دا کاږه ټرکونه دی به دې داسې ثواب وکړي تیل دی اخي ته دغه خو نه دي ودې طالبانو تاسو خو زه وخونه دې لنګه استاد جي تخته شاګرده خدای راستي که رانه خلاصوي ولګئ